سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. خدای دې وکړي چې د روژې مبارکه میاشت مو تر دې مهاله په خوشحالۍ سره رسولې وي. نن یو ځل بیا د جاب سرچ ان سی وي او ریزومي رایټینګ پر درس باندې کار در سره کوم. د نن ورځې په درس کې به موږ پر دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی سو چې په ښه ډول سره یو ریټن ټیسټ ورکړو. تر دې مهاله موږ پر دې باندې پوه سوي یو چې یو دنده څنګه پیدا کولی سو. د هغه څخه وروسته په دې باندې مو هم خبرې کړي دي او زده کړي مو دي چې څنګه سی وي یا ریزومي جوړیږي، وروسته بیا څنګه کور لیټر جوړیږي او همدارنګه سی وي یا ریزومي د ایمیل د لارې څخه څنګه استولی سو. کله چې موږ سی وي او ریزومي د ایمیل د لارې څخه واستو، نو که چیرې زموږ سی وي یا هم ریزومي د مربوطه سازمان خوښه سي، نو بیا موږ د ریټن ټیسټ لپاره یا لیکلي ازموینې لپاره شارټ لیستوي. اوس که چیرې موږ د ریټن ټیسټ لپاره شارټ لیست سو، نو موږ باید څه وکړو؟ راځو دلته وایو چې ټیپس فور سکسسفل ریټن ټیسټ، هغه لارښوونې یا راهنمایانې چې زموږ سره په ریټن ټیسټ کې کومک کوي. دلته تقریبا 15-16 داسې ټیپس او راهنمایانې ما راخیستې دي چې هغه زموږ سره د ریټن ټیسټ په ورکولو کې مرسته کوي. لومړی کار چې موږ باید وکړو هغه دا دی: write a professional thank you email to the organization for shortlisting you for the written test. کله چې تاسې شارټ لیست کیږئ د ریټن ټیسټ لپاره، نو سازمان تاسو ته یو ایمیل راستي چې تاسې د دغه بس لپاره شارټ لیست شوي یاست او پر دغه تاریخ باندې تاسې ریټن ټیسټ ته راسئ. د هغه ایمیل په جواب کې باید موږ د دې څخه مننه وکړو چې موږ شارټ لیست کړي یو او باید خپل آمادګي وښیو چې موږ په ریټن ټیسټ کې برخه اخلو، چې دا ستاسې په مسلکیتوب باندې دلالت کوي، یعنی تاسې د دغه سازمان څخه په دې باندې مننه کوئ چې تاسې شارټ لیست کړي یاست. دوم کار چې باید تاسې وکړئ هغه دا دی: find the organization's location. If possible, go to the organization 1 or 2 days before the written test. کله چې تاسې د شارټ لیست د ریټن ټیسټ لپاره او د ریټن ټیسټ لپاره باید تاسې ورسئ، نو د دې تر مخه چې تاسې په هغه ورځ د ریټن ټیسټ په ورځ باندې پوښتنې کوئ چې د دغه سازمان ادرس په کوم ځای کې دی، یوه یا دوې ورځې تر مخه تاسې د دغه ځای معلومات وکړئ چې دغه سازمان په کوم ځای کې دی او چیرې دی. یعنی تاسې باید معلومات ولرئ، ځکه بیا په هغه وخت کې که چیرې تاسې معلومات کوئ شاید تاسې وځنډېږئ و ریټن ټیسټ ته. دریم کار: read the job vacancy and understand the responsibilities of the position. دغه کم بس چې اعلان شوی دی او دغه بس ته چې تاسې اپلای کړی دی او تاسې ورته شارټ لیست شوي یاست، د دغه بس ریسپانسیبلیټیز یا مسؤلیتونه تاسې باید ووایاست او ځان په پوه کړئ. څلورم کار چې باید وکړو: study the topics which are related to the responsibilities and the vacancy. هغه ټاپیکونه یا هغه موضوعات چې د دغه بس پر مسؤلیتونو پورې اړه لري هغه باید تاسې ووایاست او ځان په پوه کړئ. او که چیرې تاسې دغسې ټاپیکونه نه لرئ، تاسې باید کوشش وکړئ د انټرنیټ څخه یا د ځینې نورو ملګرو څخه هغه ترلاسه کړئ. د مثال په ډول سره د وظیفې په ویکنسي کې یو مسؤلیت دا دی چې تاسې باید اډمنسټریټیو یا اداري کارونه سرته ورسوئ. نو د دې لپاره باید تاسې په اداري کارو باندې سر خلاص کړئ. د دې تر مخه چې تاسې ریټن ټیسټ ته ورسئ، باید د اداري کارونه تاسې وپلټئ په انټرنیټ کې او یا هم د ځینې نورو ملګرو څخه کومک واخلئ چې په پوه سئ. پنځم کار: search and find information about the organization. What is their mission, which fields the organization is working and so on. او همدارنګه تاسې باید په دې باره کې پلټنه وکړئ او معلومات پیدا کړئ چې دغه سازمان میشن یا د دې موخه یا هدف څه دی او همدارنګه دوی په کومه ساحه کې کار کوي او دغسې نور اړوند معلومات هم باید تاسې د سازمان په اړه ولرئ. شپږم کار چې تاسې وکړئ: ډرس پروفیشنلی. باید تاسې داسې کالي واغوندئ، داسې جامه واغوندئ چې هغه پروفیشنلی معلوم سي یا هم تاسې مسلکي پکښې معلوم سي. اووم کار چې تاسې باید وکړئ: go to the test well rested and relaxed.
تاسو چې کله ټیسټ ته ورځئ باید ډېر مستری یاست، یعنی که چیرې سهار په 10 بجو باندې ستاسې ټیسټ وي تاسې باید د شپې وختي بیده سئ او سهار پر وخت ورته راکښېنئ چې باید هوسا واوسیږئ او بیا په ټیسټ کې داسې نه سئ چې تاسې په عذاب سئ او یا هم تاسې حوصله د لاسه ورکړئ. اتم arrive with enough time 5 to 10 minutes before the starting hour. کله چې تاسو ته د ټیسټ دا ویل کېږي یعنی ټیسټ که درته وایي په 10 بجو شروع کېږي تاسې 15 یا 10 دقیقې تر مخه ځان ورته راورسوئ. نهم کار listen carefully and to the explanations and follow them to the letter. If you have any doubt ask before start answering. کله چې تاسو ته د سوالونه تشریح کېږي په هغه صورت کې تاسې باید دغه ایکسپلینیشن یا تشریحات ته سم غوږ ونیسئ او د هغه کس لارښوونې په سم ډول سره تعقیب کړئ او که چیرې په کوم سوال کې تاسې شک لرئ یا سوال لرئ باید تاسې په هغه وخت کې پوښتنه وکړئ. لسم do not stop too much in each item. If you come across a very difficult question it's better to step into the following one. او ډیر ځنډ په سوالو کې مه کوئ. که چیرې په یو سوال باندې تاسې نه پوهیږئ نو د هغه سوال څخه تیر سئ او هغه سوال ته جواب ورکړئ چې تاسې زده وي. په دې سره به تاسې خپل وخت هم سپمولی وي او هلته به د سوالو هم نه وي در باندې ناوخته سوي. بل ډیره مهمه خبره don't panic. وارخطا کیږئ مه، بیریږئ مه، یعنی ډیر عادي واوسیږئ. دولسم keep an eye on the time. او همدارنګه باید تاسې هغه وخت ته ځکه هلته تاسې ته وخت درکول کېږي تاسې باید په 1 ساعت کې دغه دونه سوالونه حل کړئ نو هغه وخت ته هم تاسې باید توجه وکړئ او همدارنګه مو په پام کې وي. او جرلسم check your work. یعنی کوم څه چې تاسې لیکئ هغه باید تاسې وګورئ، هغه یې باید تر نظر تیر کړئ، یعنی کوم سوالو ته چې تاسې جواب ورکوئ خپل جوابونه باید وګورئ. څوارلسم read each question carefully. او هر سوال په ډیر احتیاط سره باید تاسې ولولئ او په سوال په مطلب باندې باید سر خلاص کړئ. پنځلسم focus on the answer you give to each question. پر هر سوال ته چې تاسې جواب ورکوئ پر هغه باندې تمرکز وکړئ او ډیر پام ورته وکړئ. شپاړسم keep your answers concise. او خپل جوابونه ډیر مه اوږدوئ، لنډ جوابونه ورته ورکوئ. اوولسم if you have enough time when you finish the test go back to the questions you have not answered. او که چیرې وخت پاته وو نو بیرته هغو سوالو ته ورسئ چې تاسې نه وي جواب کړي. دا هغه ټپس یا هغه لارښوونې وې چې ستاسې سره په ریټن ټیسټ کې مرسته کوي، یعنې تاسې دغه ټپس ټوله په نظر کې ونیسئ. اوس راځو ځینې داسې سوالو ته چې هغه په عمومي ډول په اکثره ریټن ټیسټو کې د دغو سوالو پوښتنه کیږي. Some common questions asked in the written test. لومړی سوال چې دی Why do you think you are eligible for this position? یعنی اکثره ریټن ټیسټو کې دا سوال درڅخه کیږي چې یعنې تاسې ولې دا فکر کوئ چې تاسې د دغه پوزیشن وړتیا لرئ. تاسې باید مخ تر مخه لا د دې سوال جواب در سره وي. هر پوزیشن ته چې تاسو اپلای کړئ او تاسې ورته شارټ لیست سوي یاست د هغه سوال دغه پوزیشن مربوط دغه سوال باید ستاسې په نظر کې. دوهم how would you report any problems occur to you during your work. بل سوال چې په اکثره ریټن ټیسټو کې وي هغه دا دی وایي که چیرې ته د ستونزو سره مخ سولې نو ته به څنګه هغه ستونزه ریپورټ کړې د کار په جریان کې. په دې سوال باندې باید تاسې کار وکړئ، د دې سوال جواب باید تاسې پیدا کړئ. دریم who do you report your activities and through what chains. بل پوښتنه دا درڅخه کیږي یعنی تاسې خپل فعالیتونه و چاته راپوروئ او د کمې لارې یا د کمې طریقې څخه. چې تاسې هر پوزیشن ته اپلای کوئ باید د هغه مربوط پوزیشن دغه سوال هم په نظر کې ونیسئ. څلورم explain a task relevant to this position that you are good at. بل سوال شاید داسې درڅه وسي وایي تاسې یو داسې فعالیت راته ووایاست چې د دغه پوزیشن پرې اړه ولري او تاسې په هغه کې ښه یاست، نو تاسې باید مخ تر مخه لا د دغسې سوال جواب د ځان سره ولرئ. پنځم tell us about one of your achievements relevant to your experience that you were admired.
بل دا سوال شاید درڅه وسي وای تاسې د خپل یو لاسته راوړنې په اړه راته ووایاست ستاسې په کاري ماحول کې چې تاسې کړی وي او تاسې د هغه لپاره تشویق سوي یاست یا ستایل سوي یاست نو دغسې سوالونه باید تاسې مخ تر مخه په نظر کې ونیسئ او جوابونه باید ستاسې سره وي. شپږم how do you overcome any obstacles related to administrative aspects in your workplace. بل وای که چیرې تاسې د یو داسې ستونزې سره د یو اداري ستونزې سره خپل په کار کې پیښ سي نو هغه څنګه حلوئ د هغې څنګه مخنیوی کوئ تاسې باید مخ تر مخه د داسې سوال جواب در سره وي. بل what is chain of commands and how important it is to be followed. بل chain of commands وای چې شي دی یعنی chain of commands څه ته ویل کیږي یعنی د کارمندانو ترمنځ هغه ارتباطات چې دي یا هغه زنځیر چې دی وای هغه څه شي دی او د هغه اهمیت څه شي دی تاسې باید د دې سوال جواب هم ولرئ. اتم when you face any discrepancies in your workplace do you ignore or report it? If ignore it why or if report it how. بل که چیرې تاسې د یو غیر معقول کار سره مخ سئ نو تاسې به هغه صرف نظر وګرځوئ او که به هغه راپوروئ که چیرې صرف نظر ګرځوئ ولې او که چیرې راپوروئ نو په څه ډول سره. دا سوال هم مهم دی دا هم په اکثره ریټن ټسټو کې راځي نو د دې جواب هم باید ستاسې سره در سره وي. نهم tell us about 3 of your skills very relevant to this position. نهم سوال داسې هم راکلای سي وای درې داسې مهارتونه چې راته ووایه چې د دغه بس چې تا اپلای ورته کړی دی او ته ورته شارټ لیست سوی یې په دې پورې اړه ولري. لسم what are some qualities that a qualified applicant should have for this position. بل دا سوال شاید درڅه وسي چې یو څه هغه کوالټیانې یا هغه ارزښتونه راته ووایاست چې یو کوالیفاید یا وړ اپلیکنټ یا کاندید باید د دغه پوزیشن لپاره ولري. نو دا هغه لس سواله دي چې دا په اکثره ریټن ټسټو کې د اکثرو پوزیشنو دپاره راځي. د دې سوالونه باید ستاسې سره در سره وي تاسې مخ تر مخه باید د دغو سوالو په اړه پلټنه وکړئ. end of 8th session یعنی د اتم درس پای په اتم درس کې موږ د ریټن ټسټ په اړه خبرې وکړې هغه لارښوونې چې باید د ریټن ټسټ تر مخه عملي سي او د ریټن ټسټ په جریان کې باید عملي سي هغه مې درته وویل او همدارنګه مې هغه لس سوالونه چې عام سوالونه دي او په اکثره ریټن ټسټو کې راځي هغه مې درته تشریح کړله جوابونه یې نو پر تاسې دي چې تاسې باید جوابونه د هغو سوالو دپاره پیدا کړئ د دې تر مخه چې ریټن ټسټ ته ورسئ. نو په راتلونکي درس کې به د انټرویو په باره کې خبرې وکړو. خدای دې وکړي چې دا درس مو خوښ شوی وي. تر راتلونکي درسه پورې مو پر الله سپارمه. ښه وخت ښې چارې ښه ژوند الله مو مل شه.